د الله په پاک او سپېڅلي نوم د ابدالي طبي کمپلیکس د فیسبوک پاڼې محترم لیدونکو نیکې هیلې او سلامونه مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول د کامل صحت په لباس پټ وئ. نن بیا هم اتیر په څېر په یوه ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه د سږو الرژیک یا حساسیتي ناروغي ده چې د طب په اصطلاح کې ورته برانکیال اسما هم ویل کېږي. دغه ناروغي د نړۍ په کچه او زموږ په هېواد کې ډېره عامه ده او زیاتره ښځینه ماشومان او نارینه په دې آفت باندې اخته کېږي او دغه ناروغي پکې رامنځته کېږي. دا چې دا ناروغي څه ډول ناروغي ده او کوم مشکل رامنځته کوي به دې خبرې کوو. د سږو حساسیتي یا الرژیک ناروغي یا هم برانکیال اسما دا یوه اوږدمهالي او مزمنه ناروغي ده چې په دې کې د سږو هوایي لارې د مختلفو عواملو پر اساس تنګېږي او په ناروغ کې د زړه ستړیا، وچ ټوخی او په مشکل ساه اخیستل رامنځته کېږي. دغسې ناروغان په سختۍ تنفس کوي کله چې دوی په لاره ځي یا په جګ ځای باندې خېږي او یا هم ناست وي ارام وي، دوی ستړي کېږي، وچ ټوخی لري کله کله او بل هم د دوی هغه تنفس په مشکل سره اجرا کېږي. د ټولې نړۍ په سطحه 261 میلیونه خلک په دې آفت باندې اخته دي او له دې ناروغۍ څخه ځورېږي. زموږ په هېواد کې هم په 2020 میلادي کال کې د دې آفت له امله د سږو د حساسیتي ناروغۍ له امله 3400 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و او داسې ویل کېږي چې د ټولو مړینو چې زموږ په هېواد کې رامنځته کېږي 1.4 سلنه د سږو حساسیتي ناروغي ده چې د دې له امله خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. موږ وړاندې هم یاده کړه چې دغه ناروغي په هر عمر کې رامنځته کېدلی شي. زیاتره هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 18 کلنۍ څخه لاندې دي، ښکته دي، په دوی کې همدارنګه په ښځینهو کې هم په نارینهو کې دغه آفت رامنځته کېدلی شي. داسې ویل کېږي چې ښځینه د نارینهو په نسبت ډېر په دې آفت باندې اخته کېدلی شي. چون د دې ناروغۍ پیښې په ژمي موسم کې همدارنګه په پسرلي او په مني کې زیاتېږي، نو پکار ده چې د کنټرول او د مخنیوي په خاطر ځینې مهمې لارې چارې په پام کې ونیول شي. هغه دا دي چې له ګرد او لوګي، له یخې هوا، له یخو خوراکونو، یخو اوبو، همدارنګه له ټولو هغو غذاګانو چې له هغې سره د ناروغ حساسیت، وچ ټوخی، زړه ستړي کېدل، په مشکل ساه اخیستل زیاتېږي، باید د هغې څخه ناروغان په کلکه پرهیز وکړي. دې څخه علاوه د ګلانو او د ونو د بوټو بوی دا هم دغه مشکل اضافه کولی شي. د عطر استعمال هم د دې ناروغانو د سابندۍ مشکل اضافه کولی شي. نو پکار ده چې له دې څخه هم زموږ ګران ناروغان په کلکه ډډه وکړي. محترمه لیدونکو، دا چې د سابندۍ ناروغي یو کتاب خبرې دي، نو که ټولې کوم ممکن ستاسو د خستګۍ ستړیا باعث شي. انشاءالله په راتلونکي کې به په نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو او دلته خپلې خبرې اوس پای ته رسوم. تاسو په الله سپارم. تل خوشحاله او صحتمند اوسئ. AMC ابدالي طبي کمپلیکس د روغتیا پالنې ډاډمن ځای، ځوان انرژي او ذهین افکار، شفابخش لاسونه، کمسارې طبي ټکنالوژي. ابدالي د صحتمند ژوند د هیلو دریڅه.